ملګرو سلامونه. اوس راځو ښې ته. بیا هم په کلمو پیل کوو. لیکو خوا. خوا کې ښې واو الف راځي. ښې واو یو ځای کېږي، الف یې څنګ ته راځي. څه ترې جوړیږي؟ خوا. خو که همدې خوا نه خوار جوړوو بیا به څه کوو؟ ښې ده، واو دی، الف دی او ری پسې راځي. بیا هم ښې واو یو ځای کېږي، الف یې څنګ ته راځي او ری ورسره یو ځای کېږي. څه شی ترې جوړ شو؟ خوار. خو که له خوار نه خور جوړوو بیا به څه کېږي؟ بیا به الف غورځي. څنګه لیکل کېږي؟ ښې ده، واو دی، الف وغورځېده، ری راغله. ښې واو سره یو ځای شو او ری څنګ ته راغله. څه ترې جوړ شو؟ خور. او که له خور نه خوراک جوړوو بیا به څه کوو؟ ښې ده، واو دی، ری ده، الف دی او کاف دی. ښې واو ګډ لیکل کېږي، ری الف کاف یې څنګ ته راځي. څه ترې جوړیږي؟ خوراک. اوس درس ته راځو او درس هم په خورما دی. خورما. خورما ته چې ځینې خلک هم خجیرې وایي. دا خورما ده. دا د بنو خورما ده. بنو خو پیژنئ د پښتونخوا یوه سیمه ده. د بنو خورما خوندوره ده. خورما. ښې واو ری میم الف. خورما. دا خورما ده. دا د بنو خورما ده. مطلب دا خورما په بنو کې شنه شوې یا حاصل ته رسېدلې او دلته کابل ته راوړل شوې. د بنو خورما خوندوره ده. خوندوره یا مزهداره. خوندوره کې ښې واو نون دال واو ری او هې راځي. ګورئ خورما. دا خورما ده. دا د بنو خورما ده. د بنو خورما خوندوره ده. دا به تاسو څو ځلې له ځان سره لیکئ. راځو توري تمرینوو. څه شی لیکو؟ خوله. ښې واو لام هې. څه ترې جوړیږي؟ خوله. ښې واو ګډ لیکل کېږي، لام او هې څنګ ته راځي. بیا لیکو خوراک. ښې واو ری الف کاف. خوراک. او بیا لیکو خراب. ښې ری الف ب. خراب. بیا لیکو خرپ. ښې ری او پی. څه شی شو؟ خرپ شو. ښې واو ګډ لیکل کېږي او لام او هې هم ګډ لیکل کېږي څنګ ته ورسره. خوراک کې ښې واو ګډ لیکل کېږي، ری الف کاف هم څنګ ته راځي. خراب کې ښې ری ګډ لیکل کېږي، الف او ب څنګ ته راځي. او خرپ کې ښې ری ګډ لیکل کېږي او پی څنګ ته راځي. تمه ده چې دا به مو لیکلي وي، او که غواړئ باوري شي چې لیکل مو سم دي که ناسم، نو دا شی دی. خوله څنګه لیکل کېږي؟ ښې واو لام هې. خوله. خوراک څنګه لیکل کېږي؟ ښې واو ری الف کاف. خوراک. خراب بیا ښې ری الف ب. خراب. او خرب کې ښې ری او پی. خرب. دا اوس زموږ او ستاسو بل درس. الله مو مل شه.